السلام علیکم ګرانو ملګرو. نن د یکشنبې ورځ ده، اول د اګست د اتمې میاشتې اول تاریخ 2021. ملګرو نن لکه څنګه چې تاسو ګورئ ډېر لرې ځای ته په سفر یو، تقریبا 400 کیلومتره د موږ لاره ده نن. الله دې موږ په خیر ورسوي. دا ولې دومره لرې ځو مرګلو؟ سجاد نن 14 کلن شه ماشاءالله. نو کله چې یو هلک جینۍ 14 کلنو ته ورسېږي، په انګلیش کې دته وایي ټینیجر. چې کله مثلا یا د عمر لاس وي دوی ورته وایي 10 11 and 12 12 کلو پورې دوی داسې وي. بیا چې کله 14 شي نو دوی وایي چې 13 14 ان تر 19 پورې، یعنې تر 19 پورې، یعنې بیا یې نه بعد 20 کېږي شل، چې دا تر 18 19 پورې دوی ته ځوانان ویل کېږي. یو نه بعد بیا دته اډلټ ویل کېږي، یعنې بیا غټ سړی شي. سجاد نن ماشاءالله ټینیجر شه. نو د دې سرپرایز لپاره موږ یو شي پسې روان یو. هغه شایم په د ویډیو کې وروسته بیا درته ښیو چې موږ دته څه ډلې کوو او ډېر لرې پسې ځو. او د منطقه هم ډېره ښایسته منطقه ده. دغه لکه تاسو چې ګورئ اوس دا 8 o'clock شل کم 9 بجې سهار دی. نو سفر تقریبا موږ 4 نه تر 5 ساعتو پورې سفر دی، یو طرفه سفر دی، یعنې نن مکمله ورځ په ډرایوینګ باندې ده. الله دې موږ په خیر سره ورسوي او واپس مو په خیر ورسوي. نو زه ډېر خوښ یم ماشاءالله چې د ما یو زوی ځوانۍ ته رسېږي یا ته ټینیجر کېږي. نو الله پاک دې دا د افغانستان خدمتګار، د انسانیت خدمتګار، په دین باندې مین شخص لوی کړي. ډېره مننه. او محمد هم په انګلیسي کې خپل معلومات ورکړي درته. So assalamu alaikum guys. As you guys know, it's Sajad's birthday. Woo! He's turning 13 today. And you can see we're driving somewhere. And it's a surprise for Sajad. We're not going to tell you where we're driving off to, but stay with us to see. Yes. Assalamu alaikum guys. It's my birthday today. Let's go. He's turning a teen. And then we're sleeping once again every time we go on a road trip. Anywhere we're going, هر چېرته چې ځو امیر ډنګ، بیا یو منټ بعد سلیپي ډنګ، یو منټ بعد ویده شي. نو ملګرو باور وکړئ چې دا کله زه ښایسته ځایونه ګورم که نه، ما د افغانستان سترګو کې تویږي راتویږي. زه وایم چې یا رب د خپل د ژوندون که 10 کاله عمر مې پاتې وي، که 10 کاله، که 15 کاله، که یو ورځ د ما په ژوند ما باندې افغانستان ډېر آباد حالت کې وګورئ، چې دا داسې آباد حالت کې وګورم زړه مې خوشحاله شي. الله پاک دې انسانیت ته، اسلامیت ته، افغانیت ته خیر پېښ کړي. مننه. This is wow. It looks like Turkey to me. Wow. Look at these white houses right inside. What a nice place. دماغ خدا ستوینا ساوخیږي. ماشاءالله ډېر ښایسته. دا خو بلکل ډېر ښه تنګی دی. دلته مې تاسې تنګی وي ملګرو که نه. ګردې څېړۍ سره داسې بعض ځایونه شته چې هغه تک شنې ونې کې وکري سړی که نه، او دا رقم یې جوړ کړي. د ګردې څېړۍ سره چې خوست ځې دغه تنګي ټول دا رقم جوړېږي، داسې ښایسته نو خدای چې ډېره ښکلی ده. پورته یو لاره ده، هغه تنګی دی، سایلو کې چرګه په دا شروع. ماشاءالله څومره یو ښایسته ځای دی. تاسو وګورئ، موږ لرې
سفر کې رقم ځایونه ولې ډېر ښایسته ښایسته ځایونه دي تاسو وګورئ طبیعي کې دروازې پکې ایښودلې دي او ډېر ښایسته یو غرنۍ منطقه ده غرنۍ نه ده خو غونډیزه ده غونډۍ پکې دي جګې جګې غونډۍ پکې دي ډېر ښایسته ځای دی ملګرو دومره ښکلی ځای دی او تاسو فکر کوئ چې دا دومره اوږد سفر موږ ولې کوو سجاد چې دی دا د ما مشر زوی دی او مشر زوی مې دی د دې وجې نه زه غواړم چې دا خوشحاله وساتم او انشاءالله د خپلو پلارونو خپلو والدینو خدمت وکړئ چې اولادونه بیا د تاسو خدمت وکړي او ملګرو ډېر ښایسته منطقې دي په قسم ده چې یو خو داسې ښایسته او تک شین او بارانیزه ده که څوک د سپین غره د شیلاوزون تنګي طرف ته پړاچینو دا منطقې بلد وي نو بالکل هغه منطقې را یاد کړئ زما هغه یو ځای یو ورې لیدلی دی ډېر ښایستوالی لري ماشاءالله تاسو وګورئ ډېر یو ښکلی بس داسې یو ښایسته جوړ وطن دی الله پاک دی باسې موږ داسې وطنونه جوړ ډېر ښایسته دی ماشاءالله ماشاءالله څومره یو ښایسته ځای دی تاسو وګورئ موږ لرې سفر کې رقم ځایونه ولې ډېر ښایسته ښایسته ځایونه دي تاسو وګورئ طبیعي کې دروازې پکې ایښودلې دي ډېر ښایسته یو غرنۍ منطقه ده غرنۍ نه ده خو غونډیزه ده غونډۍ پکې دي جګې جګې غونډۍ پکې دي ډېر ښایسته ځای دی ملګرو دومره ښکلی ځای دی او تاسو فکر کوئ چې دا دومره اوږد سفر موږ ولې کوو سجاد چې دی دا د ما مشر زوی دی او مشر زوی مې دی د دې وجې نه زه غواړم چې دا خوشحاله وساتم او انشاءالله د خپلو پلارونو خپلو والدینو خدمت وکړئ چې اولادونه بیا د تاسو خدمت وکړي او ملګرو ډېر ښایسته منطقې دي په قسم ده چې یو خو داسې ښایسته او تک شین او بارانیزه ده که څوک د سپین غره د شیلاوزون تنګي طرف ته پړاچینو دا منطقې بلد وي نو بالکل هغه منطقې را یاد کړئ زما هغه یو ځای یو ورې لیدلی دی ډېر ښایستوالی لري ماشاءالله تاسو وګورئ ډېر یو ښکلی بس داسې یو ښایسته جوړ وطن دی الله پاک دی باسې موږ داسې وطنونه جوړ ډېر ښایسته دی ماشاءالله ملګرو لکه تاسو چې ګورئ پرنس اف ویلز برج یعنی د شهزاده پل دا ډېر غټ پل دی چې دې خواته نه انګلینډ دی اخواته نه ویلز دی دا اوبه مو په مخه دا ډېر ښه اوږد برج دی دا تاسو ګورئ ملګرو انګلینډ کې په یونایټډ کینګډم کې لکه څلور هغه دی چې یو انګلینډ دی یو ویلز دی سکاټلینډ دی آیرلینډ دی نو دغه پل چې تاسو ګورئ دا پل هغه ته تېر شوی دی ویلز ته دا د انګلینډ او د ویلز ترمنځ پل دی چې پرنس اف ویلز برج ورته وایي یعنې د ویلز د شهزاده پل دومره اوږد پل یې جوړ کړی تاسو اوس لاندې ته دریاب دی او بره دا پل دی سجاد ګوره څومره ښایسته ښکاري که نه او ماشاءالله ډېر اوږد پل او ډېر ښایسته چې 50 کې سپیډ پې ایښی دی یعنې 50 مایله یعنې 80 کیلومتره تقریبا
ډېر ښایسته یې هم جوړ کړی دی او دغه کې د ما په خیال کې دغه زه چې کله دا د موږ تاسو د کرکټ ورلډ کپ و نو کارډیف کې ویلز کې بعضې میچونه وه موږ ورته راغلي وو په دا برج باندې او زه خیال کوم چې دلته کې د مخته چې لاړ شي داسې ځای هم پکې شته چې د اوبو لاندې تېرېږي دا اوس د اوبو په سر دی مخته چې لاړ شي د اوبو لاندې هم تېرېدونکی ځای پکې شته there is some place such that I think you go under this because last year 3 years back you remember when we went through this Yeah. I think there's a bridge under it as well the same bridge we will see مرګلو تاسو ګورئ ډېر ښایسته منطقې دی لاندې دریاب دی ښه غټ او موږ به انشاءالله ډېر زر هغه ځای تاسو ته وښیو پکې چې دا خو د اوبو په سر دی هغه بیا د اوبو لاندې دی نو امکان شته چې ما لږ لږ یاد ته راځي چې داسې ځای به پکې وي انشاءالله او ډېر ښایسته جوړ شوی دی انګلینډ نه موږ پرې راتېر شو دا اوس د ویلز یعنې شمال دی د یونایټډ کینګډم چې شمال ورته وایي دلته دا ټول نورث اف یونایټډ کینګډم دی السلام علیکم ګرانو ملګرو تاسو ګورئ چې نن ډېر ستړی یم سهار وتلي وو 8:30 بجې ماښام راغلو 8:30 بجې 12 ساعته مې ډرایوینګ کړی دی او د سجاد بډې لپاره ښه ستړی شو خو د سجاد لپاره هېڅ خبره نه ده نو د سجاد لپاره چې موږ کومه تحفه راوړې ده تاسو کښېنئ زه درته راوړم چې سجاد لپاره ما څنګه شی راوړی دی سجاد محمد you guys can talk to it. Okay, Malkar, as you guys know, it is Sajad's birthday and he is turning 13. Well, he already is 13. MashaAllah, he's grown so big now. That's so fun. Okay. Amir don't move, okay? ها ملګرو دا وګورئ دا سلطان د موږ نوی فامیلي ممبر د موږ سلطان بچو ها ملګرو تاسو وګورئ داسې نږدې نه ورته وښیه دا د سجاد تحفه ده سلطان مو نوم پې ایښی دی سلطان سنومن یعنی واورې سنو یعنی سپین سلطان سجاد خوشحاله بچو Sajad is very happy and he's super cute so let me that's it Yeah. and Sajad's birthday چې وه همدومره وه او همدغه یې په کار وو نو دا مو د دپاره غوښتل د موږ فامیلي ته شپږم ممبر همدغه شه سجاد اوس به یې بابا Thank you so much. I love him, so cute. Look at this guy. ملګرو سجاد ډېر ورته خوښ دی ډېر Look at ورته his خوښ face, he's so cute. ملګرو ته هلو وکړه بچو هلو وکړه سلام واچوه سلام واچوه هلو سلام واچوه سلام واچوه Single hand. ښه مرګلو د موږ ویډیو د سجاد د برډې په باره کې وه دغه د مو تحفه ورته واخیسته 12 ساعته شپږ ساعته کې موږ ورسېدو شپږ ساعته کې موږ راورسېدو نو ښه ستړي وو خو د سجاد deserve it Sajad deserve it Thank you. okay guys we're gonna end the video today here please tell them to subscribe the channel So guys, please don't forget to subscribe, like and smash the notification bell. ملګرو د چینل حتما به سره سبسکرایب کړئ چې څوک یې ګوري اما حتما سبسکرایب ورته وکړئ ځکه سجاد برډې ده قربان مو شم ډېره مننه ښه ورځ بای